سلامونه او نیکې هیلې. نن غواړم په ایمپریس په سیستم کې دا دروښیم چې څنګه خپل سیستم فعاله کړو. کله چې مو سیستم نصب کړ نو د ډیسکټاپ په سر به دا ډول آیکن تاسو ته راسي، تاسو کلیک پې کولی شئ. چې کله مو کلیک کړ دې نه کولی شئ دا مکمل صفحه زوم مکسیمایز کړئ. نو که تاسې نوی سیستم خلاص کړئ دلته به تاسو ډیټابیس نه ښیي او شاید سیستم دلته غیر فعال درته وښیي. د فعالېدو لپاره تاسو دلته کلیک کوئ او تاسو ته لیکل شوي چې لایسنس مو نه ده فعال یا هم پای ته رسېدلی، مهرباني وکړئ لومړی سیستم فعال کړئ. تاسو ته د اډمن لخوا نه یو کلید درکول کیږي او هغه کلید به دلته پیسټ کوئ. چې کله یې مو پیسټ کړله د لومړي ځل لپاره انټرنیټ باید تاسو وي چې دا درته فعال شي. څنګه تاسو کلي یا لایسنس ترلاسه کړئ؟ دلته کلیک کوئ، تاسو ته ویب سایټ خلاصېږي. نو چې کله ویب سایټ خلاص شو تاسو کلي د تاسو آی ډي دلته ښیي. دلته په اډمن ته په واتساپ کې لیږل باندې کلیک کوئ، موږ ته واتساپ ته ډایرکټ رالیږل کېږي. موږ به تاسو ته کلي درولېږو یا هم لایسنس درولېږو. هغه لایسنس به دلته پیسټ کوئ او فعالولو باندې کلیک کوئ. د فعالېدو لپاره باید انټرنیټ تاسو سره موجود وي. نو کله چې انټرنیټ موجود وي هغه به تاسو سره په مکمله توګه فعال شي. بیا کولی شئ تاسو ځان ته ډیټابیس جوړ کړئ. د ډیټابیس د جوړولو لپاره نوی کلینیک جوړ کړئ. دلته راسئ خپل نوم ولیکئ، مثلا دلته په پښتو یا دري ولیکئ، مثلا ډاکټر احمد خان، او دلته هم په انګلیسي بڼه ځکه په نسخه کې هم دري او هم انګلیسي پکار ده. دلته به خپل هغه د تخصص برخه ولیکئ په پښتو ژبه، البته دلته هم په انګلیسي ژبه ولیکئ. ښکته راسئ دلته شماره به ولیکئ چې تر څو نسخه کې دا شماره راسي. کولی شئ که تاسې د خپلې دواخانې شماره هم لیکئ، دلته ولیکئ دواخانه یا هم هر شی چې لیکئ چې تر هغو د نسخې اخره برخه کې راسي. دلته د کلینیک ادرس ولیکئ، مثلا خپل مکمل ادرس ولیکئ، مثلا کندوز افغانستان په دې شکل او د مخکې یا نیکسټ بټن باندې کلیک. دلته تاسو ته کولی شئ دا ډیټابیس په ډي یا هم ای ډرایو کې ذخیره کړئ. د سی ډرایو مه ټاکئ، سیستم تاسو ته سی ډرایو انتخاب کړی اوسي، تاسې په بدلولو کلیک کړئ او دلته ځان ته یو فولډر جوړ کړئ، مثلا د ډیټابیس په نوم. او بیا درته وایم تاسې باید د یو بل ډرایو انتخاب کړئ، مثلا زه دلته نیو ډیټابیس په نوم په دې شکل فولډر مې جوړ کړ او سلیکټ فولډر. دا به هم نیکسټ کړئ. دلته پاسورډ غواړي، زه لیکم چې مثلا احمد او دلته هم احمد او سب بټن کلیک. نو تاسو به سیستم په مکمله توګه فعال شي. داسې څنګه نسخه لیکل کېږي او نورې برخې څنګه دي، دوا څنګه اضافه شي، اکسل نه دوا څنګه ولیکو، دا برخې به